تیر شوی آیاتونو کی الله تبارک و تعالی مونږ ته د خپل حمد او د ثنا ویلو او بیا د الله د عظمت او د لویوالي د بیانولو او بیا ورپسې د الله تبارک و تعالی ته د احتیاج بیان د دغه چلی راتو خو چې داسې بوای ځکه چې الحمدلله رب العالمین کې د الله حمد دی دغرنګ رحمان الرحیم کې د الله صفت دی مالک یوم الدین کې د الله تعالی لویوالی او د بادشاہت بیان دی او ایاک نعبد و ایاک نستعین کې د بنده د محتاجه بیان نو چې بیا دا طریقې دی وکړي نو اوس موږ ته طریقه خی چې دینه پس بسکه وی دینه پس به دعا کې دینه پس بسکه دعا وکړي سبب اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته نه غلار او نو دا دعا ده نو دی وجنا سر کې ما تاسو طویلو چې دیتا سورۃ تعلیم المسأله وای چې د سوال کولو چل درته خی چې ته به سوال د الله نه څنګه کې دعا به څنګه کې نو تا ته خودل چې اول الحمدلله وایا د الله حمد بیان کا بیا رحمان رحیم د الله صفت بیان کا بیا مالک یوم الدین د الله لویواله بیان کا بادشاہی بیان کا بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین سره خپل محتاجواله بیان کا چې ته محتاج ما ضرورتمند ما د هغې نه پس چې د الله حمد او ثنا او لویواله دې بیان کو خپل عاجزی دې بیان کړه چې بے وسه ما عاجز ما دا هغې نه پس ویا اهدنا الصراط المستقیم دعا وکړه دا هغې نه پس دا د دعا طریقه ده دین یو دا خبره معلومیږي بل ته دا معلومیږي چې الحمدلله رب العالمین د الله حمد ویل عبادت دی او کنه دی جواب راکړي عبادت دی وده باندې کې نه ښا د الله حمد او ثنا ویل عبادت دی کنه دا رنګ د الله صفت کول دا عبادت دی دغه شان د الله د لویواله اظهار دا عبادت دی او خپل احتیاج الله ته خپل عاجزی کول الله ته دا عبادت دی ځکه مونږ کې دا رکوع سجده عاجزی ده کنه دا عبادت دی دا ټول عبادتونه شو د دې نه پس درته وي اهدنا الصراط المستقیم یعنی چې عبادت کې نو بیا دعا کوا چې عبادت کې بیا دعا کوا نبی علیه السلام مبارک تم الله فرمایي چې فاذا فرغت فانصب هر کله چې ته فارغ شي د عبادت نه فانصب ځان ستړي ک په دعا کې یو تفسیر د دې آیات دا دی چې ته عبادت نه فارغ شنو ځان دعا کې ستړي کا نو د هر عبادت نه پس دعا کول د دې آیات د دې صورت نه معلومي که وړو کې عبادتي که کمی که زیاتی که هر څومره خدای غي نه پس دعا کول پکار دي ځکه دلته عبادتونو بیان شو په دې آیاتونو کې او ورپسې الله فرمایي چې اوس دعاو کې دا وایي مانه دا سوالو کې چې یا الله مونږ ته سم لار وښیه دا طریقه شو نو دی وجه نه دی کې دلیل ته ضرورت نشته خو چې هر عبادت ته وکي نو دعا کول په شریعت کې راغلي منع نه راغلي شریعت کې یو ځای کې دا نه دی راغلي چې دا فلان کې عبادتو کې نو دعا باندې کې بلکې خطر قوم دقه د چې ته عبادتو کې نو دعا وکې لکه دا عبادت دی الله ته وسیله شي دا الله ته وسیله شي چې ته عبادتو کې نو دا ته د الله په وړاندې پیش کې چې زستا باندې موتا ته محتاج نو بیا به دعا کوي نو ګوره د دې عبادتونو پسې دا دعا ذکر اله چې حدیث مبارک کې راځي صحیح بخاری روایت دی چې لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء یو شیز الله تعالی ته ډیر عزتمند د دعا کولو نه نشته الله تعالی ته یو شیز عزتمند د دعا کولو نه نشته اول ته حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده دعا مغز د عبادت دی د دې وجه نه دی خو ګوره دا منشي ختمي کې نو په دعا ختمي چې کله عبده ورسوله او بیا درود وي عبده ورسوله پورې تحیات وي او بیا درود شریف وي نو اخر کې بیا سوي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه ختمه په دعا باندې
نو دغه طریقه ده. اوس نن سبا هغه سنت طریقه خلکو پرېښې ده، موږ پسې څوک دعا نه کوي، بس زر تښتي او هغه جومات ته خلک ځي چې زر مونځ کېږي او دعا پکې د سره دي، دا مختصر مونځ ته هر سړی خوشحالېږي. نو ګوره ته به کوم ټیم کې الله نه سوال کړې، دعا به کوم ټیم کې چې تا فرض مونځ پسې د سنتو پسې ونه کړه، فرضو پسې دې ونه کړه، لکه عبادت پسې دې دعا ونه کړه، نو ته به کوم ټیم کې دعا کوې، الله ته به کوم ټیم کې سوال کوې. په دغه ټیم کې زړه بس راتنګ شي، بس زر بس ټټ او به تښتې، هلکه دعا به نه کوې، نو ته کوم ټیم کې دعا کوې؟ د دعا وقت هم دغه دی چې ته عبادت وکړې او دعا به کوې. جامع ترمذی روایت دی چې نبی علیه السلام مبارک مسجد مبارک کې ناست یو صحابي راغی، نو هغه مونځ وکړو او مونځ پسې فورا دعا شروع کړه. نبی علیه السلام وی د تندي وکړه. بل صحابي راغی، هغه مونځ وکړو، مونځ پسې بیا تسبیحات وی دا ذکر یې وکړو او بیا درود شریف وی. د هغې نه پسې چې لاس پورته کړو، نبی علیه السلام وی سل تجب، اوس ته سوال کوه، ستا سوال به قبلېږي. ګوره دغه طریقه ده. اوس ډېرو جوماتونو کې داسې چې څنګه فرض موضوع شي بس لاس پورته کړي، اللهم انت السلام ومنک السلام ده ووایي او په مخ لاس راکږي او نه بیا درود او نه ذکر یې نه ورپسې چې کوم دی څه دعا یې بس هر سړی تښتي. امام هم د مصلي نه تښتي، امام دعا نه کوي، نو همې به یې څه وکړي؟ ځکه تاسو خو امام پسې ځئ، نو چې امام یې نه کوي چې زه یې نه کوم تاسو به یې څه وکړئ؟ طریقه دغه ده چې عبادت وشي، فرض وشي، سنت وشي، بیا تسبیحات ویلی شي، درود شریف ویلی شي، دعا وشي. او د جمع دعا د دې فضیلت ډېر ده. اوس ګوره دلته الله فرمایي مونږ ته اهدنا الصراط المستقیم، مونږ ته لار وښایي، مونږ ته. ته چې مونځ کوې نو یوازې که ته مونځ خو یوازې کوې که نه، دا مونځ چې ته وایې خو صرف ته یې وایې که نه، دلته خو پکار داسې وه چې یا الله ما ته وښایي، ما ته لاره وښایي. نو دلته الله مونږ ته وایي چې نه داسې ووایه چې اهدنا مونږ ته یې وښایي. نو مونږ ته دا جمع ده او ما ته یې وښایي دا مفرد دی، یعنې صرف د یو کس دپاره راځي، دومره خو پوهېږې که نه. اوس دا اهدنا جمع صیغه ولې راغلې ده؟ دا د جمع دعا کې فایده ده. اوس دې کې نقطه دا ده چې ته وایې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما ته سمه لاره وښایي، مونږ ته سمه لاره وښایي. نو د ځان دپاره دې دعا غوښتله او د نورو مسلمانانو دپاره دې م غوښتله. نو د دې فایده څه شوه؟ حدیث مبارک کې راځي چې اسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب، په ټولو کې تند دعا چې قبلي. نو یو مسلمان چې بل مسلمان ته پشي شا دعا کوي چې هغه نه وي دی ورته دعا کوي. او بل حدیث مبارک کې داسې راځي چې کله ته یو مسلمان ته دعا وکړې چې هغه نه وي ته ورته دعا وکړي، فرشته ولاړي هغه وی امین ستا په دعا باندې وي امین، چې امین وي بیا وي تعالی دې الله هغسې درکړي، ته دعا بل ته وکړي. اوس ګوه دا چې په جمع ته دعا کې نور څوک شریک کړي، نو دلته وي اهدنا مونږ ته وښایي، داسې نه وایي چې یا الله ما ته وښایي. حالانکې مونځ خو ته په یوازې کې مناسب خو دا وه چې داسې دي چې اهدنا یا الله ما ته وښایي سمه لاره، نو ته وایې نه مونږ ته وښایي، ځان سره پکې نور شریک کړي. معنی دی چې دا نور یاد کړم نو که زه ډېر ګناهګار یم او خطاکار یم او که زما دپاره دغه دعا قبلېږي او نه خو چې په دې ډله کې د یو دپاره قبوله شي، نو د الله رحمت ډېر دی، نو د نورو دپاره به هم قبوله شي. الله خو داسې څه شوم نه دی چې ګنې بس هغه له به یې قبوله کړي او تا به پرېږدي. اصله خو د رحمت خزانې دي که نه، او کمیږي هم نه، کمیږي نه. ښه که حدیث مبارک کې راځي کوم وخت نه الله مخلوقات پیدا کړي دي، سهار او ماښام او شپه ورځ الله دا خزانې تقسیموي او کمې پکې نه راځي. دا څه چې دي خو الله خلکو له ورکوي که نو په دې بنیاد باندې چې په جمع نو بیا فایده ډېره وي، ځان لم دعا کېږي خو په جمع دعا بیا هغه فایده ډېره وي. ځکه څوک خو پکې مستجاب الدعوات شي، د چا دعا خو قبوله شي، د چا دعا خو الله قبلوي، نو د نورو ورسره قبوله شي، دی فایده ده. نو د عباداتو نه پس دعا کول دا د سورې فاتحې نه ثابت. اوس تا ته زه یو اسانه طریقه ښیم، که څوک درته وایي چې دا سنت کې دی نه پس دعا کم ځای ده، یا ته جنازه کې دی نه پس دعا کم ځای ده، یا تا دا خیراتو خوړو دعا دی او پسې وکړه دا کم ځای نه ده، یا تا را تلاوت وکړو دعا پسې کم ځای ده، ورته وایي الحمد درځي
سوره فاتحه نو وایي چې ولې نه راځي الحمد غور چاله ورځي ښځو لم ورځي سړو لم ورځي ماشومانو لم ورځي وی په دې کې الله سوي الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ټول عبادتونه دي دا غینه پس وی اهدنا الصراط دعا دا غینه پس دا عبادت نه پس دعا ده دینه دا معلومیږي چې هر عبادت نه پس به دعا کې هر عبادت نه پس بس کې دعا کې اوس چې دی دعا ته وګوري نو دې کې راځي اهدنا الصراط اهدنا هدایت کې مونږ اهدنا دا اهدی چې دی نو دا د هدایت نه مشتق دی نه هدایت نه جوړ هدایت څه ته وایي هدایت څه ته وایي د هدایت دوه معناګانې دي د هدایت یو معنا دا ده چې هغه نیک مقصد ته رسېدل نیک مقصد ته رسېدل او یو د هدایت معنا ده هغه نیک مقصد په طرف لاره ښودل د هغه نیک مقصد په طرف باندې لاره ښودل دا دوه معناګانې دي نو هدایت دې ته وایي چې چاته لاره وښیي چې دا جومات ته تللی ده او دام دی چې سړی درته وایي ساده مثال درته وایم چې پېښ یې تا ته یو سړی وي جومات ته ځم ته ورته دا لاره تللی ده جومات ته دا هدایت شو لاره ښودل او که تا ته یو سړی وي جومات ته ځم او تا د لاس ونیو چې راځه بوزم دی او را دې وستو د جومات په ګیټ دې راننویست وایي دا جومات دې ته هدایت وایي منزل مقصود ته رسول نو د هدایت نیک مقصد ته رسول او د نیک مقصد په طرف باندې لاره ښودل دا دوه معناګانې د هدایت دي اوس قرآن عظیم الشان کې دوه قسم آیاتونه راغلي دي یو کې داسې راځي چې نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې لیس علیک هداهم هدایت پتا نه دی الله دی ولکن الله یهدي او دغه رنګې نور آیاتونه هم داسې راځي چې د هغې نه دا معلومیږي انک لا تهدي من احببت ته چې وغواړې څوک چې د خوښې ته هدایت نشي کولی نبی علیه السلام ته الله فرمایي نو دې آیاتونو کې نبی علیه السلام نه د هدایت نفي شوی چې ته چاته هدایت نشي کولی او بل آیات کې الله فرمایي انک لتهدي الى صراط مستقیم بشکه ته لاره خامخا لاره ښیې صراط مستقیم نو بعضو آیاتونو کې نبی علیه السلام ته الله فرمایي ته خلکو ته هدایت کولی شي او بعضو کې راځي هدایت ورته نشي کولی نو ما په خبره پوهېږې نو ارزه کې جدا جدا معنا ده آیاتونو کې ټکراو مخالفت نشته ښه تعارض نشته کوم کې چې ورته وایي چې ته هدایت نشي کولی یا هدایت کول پتا نه دی یا دا ستا کار نه دی د الله کار دی د دې مطلب دا دی چې هدایت په زړه کې پیدا کول د چا او هدایت یافته جوړول د یو کس دا د الله کار او کوم ځای کې چې ورته وایي ته هدایت خولی شي ته هدایت کولی شي مراد د دې نه دا دی چې ته لاره ښودلی شي د هغه نیک طرف باندې لاره ښودلی شي دغلته جدا معناګانې اوس دلته یو خبره راځي ذهن کې چې هلکه ته په مونځ ولاړې نو په هدایت یې نو په مونځ ولاړې که نه په ګمراهۍ په مونځ ولاړې لکه د هدایت مقابله کې څه راځي ګمراهي د کفر مقابله کې څه دی اسلام د کفر مقابله کې څه دی اسلام د هدایت مقابله کې څه دی ګمراهي ده نو چې ته یا الله ما ته هدایت وکړي نو ولې ته په ګمراهۍ چې هدایت د الله نه غواړې ځکه ته چې په مونځ ولاړې خو په هدایت یې که نو په ګمراهۍ خو نو بیا د دې سوال څه مطلب شو په سوال باندې پوه شوې چې مونږ خو الحمدلله په هدایت یو ځکه خو په مونځ ولاړو نو بیا د دې سوال مطلب څه شو د دې خو دا مطلب دی چې یو څیز تا ته حاصل شوی دی او بیا هم ته الله ته وایې دا څیز ماله راکړه نو خو تا سره دی نو هدایت خو تا ته نصیب دی او ته بیا هم الله نه سوال کوې یا الله ما ته هدایت وکړي نو د دې معنا څه شوه د دې مطلب دوه مطلبه دي چې دلته راغلي ګوره اهدنا الصراط المستقیم مونږ ته نیغه لاره وښیي دا صراط چې کوم دی تا به یو نوم اورېدلي پولې صراط ورته وایي د قیامت په ورځ د جهنم د پاسه به یو پولي او د ویښته نه به نري وي احادیثو کې راځي او د تورې نه به تېره وي پولې صراط چې ورته وایي په دې باندې به خلک تېرېږي خو د عمل په لحاظ سره به پرې تیز تېرېږي بعضې به پرې د بجلۍ د پړق په شان تیز تېر شي او بعضې به پرې د هوا او په شان تیز تېر شي او بعضې به پرې تیز رفتار اس په شان تیز تېرېږي بعضې سړی به پکې څنګه چې سړی منډه وي داسې منډې په شان بعضې سړی به په آرام تګ
بعضې په خړپوسو دا د عمل په لحاظ چې د چا عمل څومره ښه وي هغومره به ده ته دا کلاو ښکاري او چې څومره بېکار وي هغومره به ده دپاره تنګي او تکلیف به یې ورته نو هغې باندې تګ مشکل کار دی که نو دغه رنګې هدایت باندې تګ مشکل کار لکه نن سبا به مونږ ووایو چې که سرکاري محکمې وګورې او که بازارونه وګورې او که کاروبارونه وګورې او که نوکرۍ وګورې او چې هر کار وګورې نو د دو نمبرۍ او د دروغو او د غلا نه او د رشوت نه د دې نه ډک دی او که نه دی ډک اوس په دې کې یو سړی په هدایت باندې ځي او په سمه لار ځي نو هدایت څه ته وایي چې الله تعالی تا ته د څه حکم کړی دی هغه کې او چې د څه نه منع کړی د هغې نه منع دې ته هدایت وایي نو چې په دې لاره باندې ځي نو اوس د پل صراط د پل په شان سخت دی او که سخت نه دی سخت دی نو مونږ وایو چې یا الله مونږ ته اصل هدایت وکړي اوس په دې هدایت خو په دغې باندې معیار باندې خو هر سړی پوره نه دی که نه چا کې کم دی چا کې زیات دی نو دا چا کې چې کم دی هغه وي اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما کې د هدایت پوره کړي د دې درجات راکې زیات کړي د دې مراتب راکې زیات کړي یو دا معنا شو اوس ته وایې چې زه دا خبره خو د عام مسلمانانو باره کې صحیح شو چې عام مسلمانان کمزوري وي نو هغه دا سوال په موږ کې کوي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته سیده لاره وښیه کیدای شي هغه کمزوري وي نو مطلب یې دی چې قوي مې کې هدایت مې قوي کې عمل مې صحیح کې نو انبیا کرام خو هم دا دعا موږ کې کوي لکه نبي علیه السلام مبارک هم دا دعا موږ کې کړې ده نو هغه خو د هدایت په اعلی مرتبه باندې اوچت مقام د هدایت و نو د هغه د دې دعا څه فایده وه نو جواب دا دی چې د هغه د دې دعا فایده دا وه چې هغه مبارک دا وي چې یا الله په د هدایت مې برقرار پاتې کړي په دې مې څه کړي برقرار پاتې کړي لکه ته قرآن مجید کې بل ځای کې دی که نه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا یا الله زموږ زړونه مه کاږې پس د هغې نه چې سم کړي دي نو سم کړي دي نو چې کاږه نه شي لکه نبی علیه السلام به دا دعا ډېره کوله چې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ای زړونو اړونکي ذاته زما دا زړه چې کوم دی په خپل عبادت باندې برقرار وساته ډېر خلک به تا لیدلي چې ښه به نیکان خو په آخره کې ګډوډ شي لیدلي هم دي که نه نو چې د دې نه موسه ډېر خلک داسې وي چې انجام یې خراب شي اخره کې د اسلام نه بېغمه شي الله دې همداسې حال نه وساتي د کفر کلمه ووایي څه او څه پکې راشي نو د هغې دپاره دا دعا کېږي چې الله په دې هدایت ما برقرار وساته دا په کومه لار چې یم په دې مې سم وساته نو کوم کس چې د هدایت په اوچته مرتبه وي نو هغه چې دا دعا په مونځ کې کوي اهدنا الصراط المستقیم د دې معنا دا ده چې الله ما په دې برقرار وساته کوم کس چې په کومه مرتبه د هدایت نو هغه دا دعا کوي چې الله زما د هدایت دا درجه زیاته کړه لکه قرآن کې الله تعالی ویلي دي چې ویزید الله الذین اهتدوا هدى الله تعالی زیاتی هغه خلکو ته چې هدایت ورکوي هدایت ورته زیاتی دا ورته څه کوي زیاتی نو د دې معنا بیا دا ده اهدنا وخای مونږ ته الصراط المستقیم الصراط لار المستقیم برابر مستقیم څه ته ویل کی مستقیم اسی خو ښکاره دا ده چې ته په یو پاڼې د پاسه یو په پن باندې یو ټاکي هغه سر کې وکړي او یو دې سر کې وکړي او دا دوه ټاکي بیا په پن باندې کرښه باندې یو ځای کې نو دې ته صراط مستقیم وایي چې کوږوالی پکې کله نی ځکه ته چې کله سیده کرښه وای نو څنګه وهي د پیمانې یو سر ته ټکي وکړي بیا بل سر ته ټکي وکړي او بیا په دې دواړو ټکو پیمانه کېږدي او کرښه راکاږي نو هغه مکمل سیده وي که نه دې ته خط مستقیم وي ریاضي چې څوک وایي په دې پوهېږي دا سیده چې کوم دی نو څه وي کرښه وي خط مستقیم دا اوس صراط مستقیم دی نو دا خو ممته چې تاسو پوهېږئ په شریعت کې صراط مستقیم څه ته وایي په شریعت کې په اسلام کې صراط مستقیم دی ته وایي چې په هغې کې څه کوږوالی نه وي یعنې دا هغه د اسلام لاره ده او دا هغه لاره ده چې هر پیغمبر ته الله ښوولې ده 1,40,000 که موضوعات انبیو ده د حق لاره هغه لاره چې د دنیا او آخرت نیکبختي په دې کې ده نو داسې طریقه واضحه چې کوږوالی پکې نه وي نو دا صراط مستقیم دغه شو ښه چې کوږوالی پکې نه اوس سوچ وکړه چې چا کې لږ هم کوږوالی وي او دا دعا کوي نو د هغه ته فایده کوي نور هم دا کوږوالی ختمیږي او چې څوک مکمل په سیده لارې
نو د هغې کې بیا د اهدنا الصراط المستقیم معنا دا ده چې په دې مې برقرار وساته یا د دې درجې مې زیاتې کا. اهدنا وښایه مونږ ته الصراط لاره المستقیم برابره نیغه سیده چې کوږوالی پکې نه وي. بیا دا صراط مستقیم کومه لاره ده نو دا به انشاءالله بیا سبا نه وایو چې دا کومه لاره ده. صدق الله العظیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا